د یوې نرسې سره په هسپتال کې ډاکټر او د هسپتال عملي غلط کارونه کړي، بدکاریانې ورسره کړي. د دغه نرسې باره کې در سره معلومات شریکوم، نو تر اخره راسره پاتې شئ. کتونکو کله تاسو دا سوچ کړی دی چېرته چې د مریضانو علاج کیږي هلته داسې غلط کارونه او ناانصافي هم کیدلی شي؟ نو داسې څنګه ممکنه ده چې د هسپتال په شانتې اداره د چا حفاظت ونه کړي؟ دا خبره صرف د یو نرسې نه ده، دا د هر هغه کس دپاره ده چې خپل کار لري او هلته ورسره داسې ناانصافي او غلط کارونه کیږي. دا واقعه په ښار کې د یو هسپتال ده چېرته چې یو نرسې سره تر کلونو پورې غلط کارونه کېدل، ناانصافي ورسره کېده. په شروع کې هغه خاموشه پاتې شوله چې شاید دا یو غلط فهمي ده زما، خو وخت سره سره دغه رویه نوره هم زیاته شوله. کتونکو دا مسله صرف د یو کس نه ده، بلکې دنیا بر کې چې څومره هم ښځې جنکۍ دي د داسې صورتحال سامنه کوي، خو خاص طور باندې د صحت په شعبه کې یعنې هسپتال کې، چېرته چې ډاکټران د هسپتال عمله د خپل طاقت ناجایزه استعمال کوي. داسې ډېر ډاکټران شته چې نرسانې د شپې په شپ باندې لګوي او د شپې کار ورله ورکوي چې هغه ځان له پاتې شي او هغې سره ناجایزه تعلقات جوړ کړي یا بدسلوکي یا غلط کارونه ورسره وکړي، نازیبا حرکات یې ورسره وکړي. نو داسې ډېر ډاکټران شته د شپې شپ ورله ورکړي، د شپې په کارونو ولګوي چې دغه نرسیانې بیا شکایت وکړي او د دوی خبره په ګپ واړوي او سیریس یې وانخلي او هغه نرسه په دغه کار کې ذمهواره وګڼي. او یو نرس چې بار بار نظر انداز کېدو حد شوي او یو سینیر د هغې نه د هغې ذاتي سوالونه کوي، د ادارې د غفلت کولو نشاندهي کوي. د ټولو نه حیرت انګیز خبره خو دا ده چې دغه نرسې په سوشل میډیا باندې سرچ وکړو نو هغې ته دا معلومه شوله چې زما په شانتې نورې هم داسې ډېرې نرسې شته چې هغوی سره دا رنګ هراسمنټ کېږي، غلط کارونه ورسره کېږي، بدکاریانې ورسره کېږي. نو بیا دغه کار هغوی له همت ورکړو او د خپل ځان تپوس خلې راویستو. نو کتونکو دا واقعا موږ ته د معاشرې عکاسي کوي او موږ ته دا ښایي چې کله یو کس بار بار د معمولي رویې شکار کېږي نو دا محض یو اتفاق نه وي، اواز اوچتول ضروري دي. ادارو له پکار دي چې د مریضانو سره سره د خپلې عملې هم حفاظت وکړي.